انجینر مدامینه خیر وکاکا چیرې څوک خو نشته دا په خیر راځه خدای دې راوله راوړ ځای ته راغلی کیندې وسه دا چې ډېر در پسې وم ګرځېدم موږ هلک ویل انجینر صاحب سره یارې ووینه ښه یې خیرات ته کراري ته په خیر یې جوړ روغ خیر و خیرات شپې ورځې په خیر داسې ځای ته راغلی یې دونه پوښتنه مې وکړه کیندې وسه دا چې په پوښتنه ستړی سو هغه تا ماته ادرس هم راکاوه خو دې خو نه سره پیدا کېدو ذاتي نه سره په ټلیفون کې زموږ داسې ښه نه پوهېږم نو دغه دغه اوس د چا کور ده دا اوس د چا باغ ده دا اوس خو دا رشکې ته دغه تاکو ته ونو ته چې ګورم کله باغ د ښکاري دا خو په خیر سره خدای دې هر کله راوله دا خو یو ځوان دلته سرمایه ګزاري کړې ده خپل وطن ته یې خدمت ته یې کار ویلی ده ماشاءالله غواوې دي او دلته یې فارم جوړ کړی ده خلکو ته یې هوساینه جوړه کړې څوک چې غواوې خرڅوي دلته یې راولي څوک یې اخلي دلته راځي تا د څه شي دغه فارم جوړ کړی د غواوو فارم یې جوړ کړی د غواوو هم دغه فارم صحیح ده کیندې اوس نو دا غواوې بیا ذاتي دلیل پکې معنا پکې ساتي نو دا مشتې یې خرڅوي دا شیدې معنا دغه غواوې خرڅوي خلک چې څوک د غواو اخیستو شوق علاقه ولري هغه راځي دلته اخلي خلک یې د قربانۍ لپاره خلکو اخیستلي ډېرې دلته واخیستې ماشاءالله غټ کار د غټ کار کیندې وسه نو دغه و ماشاءالله دغه خو با دغه دی دغه نر د سخوندران دی که د نو د دغو به ډېر مصرف راځي که نه انجینر خامخا یو اندازه مصرف لري خو دومره مصرف یې هم نه راځي لکه ماشاءالله دا کار ته چې ګورې دې ووایه کیندې اراده او تصمیم بیا او بیا موږ تاسو خدای ملک د خوار سړی پوله لري پټی لري کرونده لري امانه رشکې پرېمانه دي جای پرېمانه ده ذاتي کیندې وسه دغه ولاړ ډېر ښه کار ده دا خو ذاتي نو دغه دغه مده وګوره وینې دغسې غوایانې ساتلي دي ته ورته ګور دغه ځوان خان ځوان دغه کار ته ملا تړلې ده ښه دغه دا مسؤل یې دغه ده معنا دغه ده ستړی مه شې وراره ګوله جوړ یې په خیر خیرات ته کراري ته یو مخې په خیر جوړ روغ خیر و خیرات دغه کار دې مبارک خدای دې برکت پکې واچوي خدای پاک خو دې د خیر او د بخت کې ذاتي یقین دې وسه داسې پرې خوشحاله شوم دا خو دې داسې د نر کار کړی ده داسې غیرت کار دې کړی ده دغه سم راغی خریدار دې خواته راوله یا ذاتي خو صحیح ده نو دغه د دغه ښه نو دغه د لاله یې دغه د وینې اول وار ډېرې روپۍ به دې لرلې که نه ښه یو څه سرمایه ګزاري مې کړې ده ځکه چې پردې وطنو ته اوس چې ځي هغه ناکه ځي کارونه شته که څوک زحمت وباسي ښې پیسې پیدا کولی ووایه کیندې اوس دغه ګزاري کړې ده ښه غواوې لرو خلکو ته خدمت کوو ول خدای پاک خو دې قبول کړي خدای پاک خو دې ډېر ښه در سره وکړي یا کیندې اوسه دا خو ذاتي نو دغه تاول ذاتي دا غواوې دلته په دغه کې هم دې نینې دروولي ښه یا شابوس ولا شابوس نو خو غټ کاکا ته خو هم د غواوو شوقي یې یا په غوا باندې خو زه ولا و باندې پېږم ذاتي دا افرین دغسې ګوره وینې ذاتي کراوت ته ګور ښه دغه د سخوندرې دي د غونجۍ دي ماشاءالله خدا شي دې ساتلي دي یقین دې وسه دغه دي ګټه دې قبوله سه دغه د یو نوی خریدار هم راغی دا هم لږ په غوا پسې راغی ښه که نه وږي خو به نه ځه چې ګوره چې ومې نه وږي ښه ماشاءالله دغسې زراعتي دي ایرانۍ دي دا دغه بیا په څو دې زمونه کې کیندې وسه داسې شوق مې ورته وسوسې ودانه مې افغانۍ هم شته په 1,80,000 هم شته په 1,00,000 هم شته چې هر څه والا غواړی شته ماشاءالله ښه لالا اوس خو کا سپی د غیران مې قرآن کلیدلی وي مګر دغه د خو ګوره د بل وخت لپاره به وینې ما ته په داسې خو زه بیا دلته راځم خو په دا کار دې ډېر خوشحاله شوم چې په دا خپل وطن کې دې دغه په ملا پټکی اچولی ده او دغه خپل دغه ته دې په دا خپلو خلکو ته د خپل کور ته د خپل اولاد ته معنا دا وطن ته دا غټ خدمت ته یقین دې وسه ما د ټولو ځوانانو دا خواهش دی چې دغسې کارونه وکړي وطن ته خدمت وکړي
خدای پاک دې ډېر ښه در سره وکړي یقین دې اوس واقعیت خبره ده واقعیت خبره دغسې وګوره هغه سخوندرې دي سخوندران دي ښه نو دا به ګوره اوس ټول معنا دوه جیرې بنځکه به یې لا بدره وي نو خو هر سړی یې لري چې دغسې او بادي پکې وکړه یو کار پکې وکړه په ملا پټکی واچو حقیقت نو ذاتي کانو په دغو به دا خپل د مال دغه به دغه خوسایي دغه بیا به دغه ته پسې کروندې ته پسې کود ده انبار ده ذاتي بلکل بلکل ښه ماشاءالله ماشاءالله یعنې په دغو کې خو که نه دغه کیندې اوس د شیدو مال هم ستا پکې غواوي ښه ماشاءالله ماشاءالله یاره زه وایم دغه مو په کلي کې ګل عالم ډېر په زور کې ده دا ګل عالم مې دلته رالیږلی وای و به هغوم اخیستې وه خامخا بې اخیستې مرات هم کوو او په خدمت کې هم یو خدای پاک خو دې ښه در سره وکړه الله پاک دې دا خدمت در چې قبول کړي انجینر صاحب دغه ته ګوره وینې معنا سړی چې په وایه و سړی چې معنا لږ دا یو چورت یې وه لکه ما وال دغه نه و ذاتي نو هغه بیا وینې یقین دې اوس هم ګوره دغسې ښه کار یې کړی واده به واره 100 لکه روپۍ دلته راوړي خو معنا سوکه کاکا د دوی د فارم د جي ډېر کم وخت کېږي خو ماشاءالله دومره پرمختګ یې کړی دوی خپل هم نتیجه لیدلې نور شاوخوا خلک ګینګ ویني یعنې د ده کار ته وګورې چې هر څو سړی لرې تللی هر څو لرې مسافري تللی ډېره ګټه یې سړی دې ته تشویق شي چې راځه په د خپل وطن کې سرمایه‌ګذاري وکړه بلکل بلکل 5 نفره ورسره پکار دی یو ډریور ورسره پکار دی یو موټر ورسره پکار دی خلک دې ورسره تګ و راتګ د خلکو مشکلات حل دي بلکل که په غوا پسې ګرځې که د غوا ضرورتونه یې څه شي دلته غواوې راولي په ډېر ښه قیمت باندې دا سخوندران دي غواوې دي زراعتي دي وطني او دا شیان ساتلي دي یقین دي اوس لکه غوړې کړې چې دي دا برېښ د مالک خدای دې ویني ماشاءالله داسې خپل وایه خدای ما ویني په خپله وم بیداره ده باندې پیږي او بل یې ګوره وایم چورت یې والی دی چې تر پردي وطن تر مسافري یا د بل تر مزدوري معنا دغه خپل کار ښه ده ذاتي ګوره وینې مو پټ ښه و سید معنا بیا دای دوام شی ورکوي ورکوو ډاکټر لرو دواوې ورکوو کلسیمونه ورکوو و ښه کړی ذاتي ګوره انجینر صاحب ګوله معنا دماغ دې ته هغه کومه مسله چې وه معنا هغه دې یقین دې ورسره باندې یې رسوه دې سړي په دا کاروبار دونه خوشحاله شوم او نه تنها زه معنا چې دا خلک معنا خبرېږي او کار دې د ګټه دې د شاباسۍ زه ورکوم چې ورکوي بل یې ورکوي ولې په دې باندې ګوره دا نه تنها چې معنا د ده کار ده یا دا د وطن پرمختګ ده ما خو په د مسافري م ګوره نیمې دغه د معنا تجربه د علم ذاتي وایم پرتونه مې لیدلي دي بیا له هر کم خلکو سره د ما ناستو ولاړه ده نو ذاتي قرار یقین دې اوس دا ګوره پرمختګ دې د ټولې منطقې ده د ټول د وطن د ولې چې د دغه ځای جوړ کړو سبا یو بل د وزو فارم جوړوي یو بل سبا وروره جانه د موږانو فارم جوړوي یو بل ماشاءالله ښه وایه یقین دغه د انتقال لپاره داسې یو څوک دوی چیرې غوا اخلي را انتقالوي یا دوی دلته په دې فارم کې دغه د غواو دغه کوپراتیک بخش هم لري هغه ته وړي راوړي نو په ډېر مناسب قیمت باندې د دوی خپل موټر ته وړي راوړي یعنې اوس هغه نسته چې له 5 کلي غوا رارهیي که او بیا پسې ګرځه صحیح دی بلکل دلته په ډېرو کمو پیسو سره دوی د هر څه امکانات برابر کړي دي ډریور هم ماشاءالله دومره احتیاطکاره ډریور داسې غوا دې جوړه وړي او جوړه یې رارسوي خیر دې وسي ګوره ځوانه خدای دې په سرعت برکت که په ځواني دې خدای برکت که په مال و عیال کې دې خدای برکت واچو په کاروبار کې نو نور دې ذاتي وخت نه نیسم یقین دې اوس دونه باندې خوشحاله شوم لکه دا د ما خپل
د وراره د خپل ورور جایسیمې کوټې ته ځو دلته خو شیرچای پیدا کېږي دلته خو کوچ پیدا کېږي دلته یو ساعت مجلس پیدا کېږي قربان دې سمه خدای دې تا سره ډېر ښه وکړه مګر دماغ خو دا تکلیف ده دا شی مې پورته کېږي د فشار چې زه ډېر په عذاب یم فشار مې بیا پورته کېږي خصوصا معنا دغسې شی ذاتي دغه د زه خو دا د شوکر تکلیف لرم خدای دې روغ صحت دا چې هغه ډاکټر وایي دغه شیان مه خوره دا خواږه دا غوړ دغه وایي مه خوره بس یا داسې شی دې تا ښیي بیا به انشاءالله بیا به مستیا یو ورځ بیا به یو ورځ بیا مستیا به مستیا بیا په ګوانډه مسلمانه شي څونه یې معنا بیا یې زه خورم و ذاتي مستیا به بیا خیر ورسره کله راوله خیرو کاکا کله مو غوا ته شوق کېدو هغه کېدو له دغو سړي سره معنا ډېر پام کوي بلکل ډېر پام کوي معنا خپله مشوره خپل نظر خپل همکاري خپل کومک مه جنې درې هغه وایي ولې په دې چې خدای مهربانه ده د دی په پښو ودرېږي ما ته خیر رسېږي و تا ته رسېږي یوه بل مسلمان یوه بل خوار او غریب ته یې خیر رسېږي کور ته خو مشر یې موږ دې باید درس و پوښتنه دې وکړو احوال دې واخلو خدای پاک دې ښه در سره وکړه زه خو یقین دې وسه ذاتي هغه هلک راته ویل وایي یارې له انجینر صاحب سره ووینه وایي د ما لیک کار ده ورسره له ده سره او دا ادرس هم ډېر نږدې ده بیخي قرهباغ بازار زردالو سړک باندې ده یا دا یو ګامځی ده یو ګامځی ده یقین دې وسه ذاتي ډېر په اسانه سره خلک کولی شي پیدا یې کړي ورته راسي ویې ګوري بلکل او دوی څه کوم خدمات لري له هغو استفاده وکړي بلکل دا د خلکو لپاره هم ښه ده او د دوی لپاره هم ښه ده بلکل حقیقت خبره دې نو خیرو کاکا شپه خبر کوو یا ذاتي خو صحیح ده د خدای په امان بیا سره ګورو ده ته اجازه ورکوه ما تا سره ډېر کار شته خدای په امان خدای دې ښه سره وکړه خدای په امان کور دې ودان خدای دې ښه سره وکړه